په وینه باندې او داس ماتيږي او کنه ماتيږي په دې کې ډېر اختلاف او بعض دلایل تی موږ مخکې ویلیو او بعض آثار د صحابه دی جمعه کې وایو او هغه دلایل وایو چې کوم علما په دې قائل چې په دې او داس ماتيږي د هغه دلایل حیثیت بیانو چې د دې دلایل څه حیثیت د اسلام کې چې کوم علما دې له زور ورکړي چې په وینه باندې او داس ماتيږي صحیح رائے موږ مخکې جمعه کې ویلې و چې د جابر رضی الله عنه حدیث دو امام احمد مسند کې راوړی دی تمام د حدیثو کتابونو کې شته چې دو صحابه کرام نبی رسول الله شپې څوکۍ ته ودرول یو کس منځ کا او بل کس ودشه په دې کې دشمن راغی او په یو سړي باندې درې ډزې وکړې یکې بعد دیګر هغه د ځان نغشي ویستل خپل منځ جاری ساته اخر کې چې کله ضعیف شان شنو بیا سلام وګرځاو هغه ملګری را یخ کو چې ما باندې شړډز وکړه نو ملګری وته ول چې تاسو ولې نه خولم پاول ډس سره ما صورت شروع کړه او ډیره مزه وکیوه ما ول چې دا پورا کوم بیا دا سره را یخوم خو په دې مې یره پیدا شو کې نه شهید شم او موږ د الله د رسول څوکیداران یو او صحابه ودی نبی رسول الله ته څوک نقصان ورسي داغه د خاطر مې تر ایخ کړی دا حدیث واضح دلیل دی دا تمام کتابونو کې دی او لطیفه دا چې دا کوم کتاب فضائل الاعمال چې کوم کتاب دی دا تبلیغان ملګری چې په دعوت کې کوم کتاب بیانې په دې کتاب کې دا حدیث دی او په دې لفظ کې دی د شپې دی یو انصاری او د مهاجر صحابي څوکیداری پهرس کې دا لفظ دی دغه لفظ نه پس تاسو راوړل دغه حدیث به کې ویل دا اوږد حدیث دی او دا ویل هغه اهل علم چې دا راوځ سید مولانا زکریا رحمه الله چې دا وفات شوی عالم دی نو فضائل اعمال چې کوم کتاب دی د دعوت او د تبلیغ په دې کتاب کې دا حدیث دی او دا امام احمد راوړل دی په مسند احمد کې ابو داود تمام کتابونو د حدیثو کې دا شته صحیح بخاری کې صرف نشته او امام مسلم به صحیح کې نه راوړل باقي نورو کتابونو د حدیثو کې دا شته بلغت عبد الله بن عمر اثر ما ویلو مصنف ابن ابي شيبه کې بکر وی رأيت ابن عمر ما ابن عمر ولد عصر بثرة في وجهه فمخبانه وترناکا ودانوا اغه نه چوڑ کړه او زور په کو فخرج شيء من دم داغنا وین راوته فحكه بين اصبعيه دونه غتو منځ کې ومګله ثم صلى ولم يتوضا او منځ وکا او د سونک دا روایت بالکل واضح ده او دا حافظ ابن حجر فتح الباری کې مراوړل ده او د حدیثو په کتابونو کې اهل علم ذکر کړه ده مصنف ابن ابي شيبه کې هم دا روایت ذکر ده بل اثر د ابن ابي اوفا ده اغه د عطاء الصائب نووي رايت ابن ابي اوفا ما ابن ابي اوفا ولد بسق دما ثم صلى ولم يتوضا اپا مانځ کې ولاړو نو مانځ کې ولاړې رالي او یا د مانځ نه مخ کې نو چې الټي وکړي یا لاړې خړاچ کې وته کله پای کې د نوی نوا نو خپل منځ جاری وساتو ولم يتوضا بیا او د سونک دا روایت مصنف عبد الرزاق کې ده بالکل سند صحیح ده حافظ ابن حجر دا فتح الباری کې مراوړی دی بل اثر د عبد الله بن غنم الاشعری دی دا صحابي دی دا د معاذ بن جبل نم نقل کړي چې معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي ليس الوضوء من الرعاف والقيء بواجب هغه سړي باندې او داس نشته او داس به واجب نه دی چې هغه نه وینه وته یا هغه الټه وکړي نو بده سړي باندې او داس واجب نه دی بل اثر د ابو هريره رضی الله عنه د میمون بن مهران وی رايت ابا هريره ادخل اصبعه في انفه
ویا به خپل ګوتې په پوزه کې داخل کړي فخرجت مخزبه النغوت چې کله راوته نو وینو سره سری وي دا ګوتې په خپل منځ کې ومغلې ثم صلى فلم يتوضا ومنذ وک او دسي دوباره ونک. بل اثر د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د مسور بن مخرمه وي وزه داخل شو عمر بن الخطاب باندې وشپه واغ زخمی و دانه و غیره و غمات و او منځکاو خلقو ته او دا روایت ماته وای چې ولا حظ فی الاسلام لمن ترك الصلاه و دا غسړي په منځ کې برخه نشته څوک چې من پری دی فصلى عمر وجرحه يثعب دما منځ جاری وساتو او د زخم نوینه بيدل رکوع سجده چې کوله زخم نوینه کوله خپل منځ جاری وساته. داغه آثار دي چې دا د صحابه کرامو آثار دي او دا مخکې روایت د جابر چې ما ته وایي دا مرفوع روایت د ځکه نبی اسلام د دې خبر دی او په دې قضیه کې نبی اسلام موجود ځکه دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام څوکیداران دي. هغه مشهور اثر چې معتاد امام مالک راغړی دی او بخاری سے هم راوړی دی نافع ابن عمر نے نقل کیا انه كان اذا احتجم غسل محاجمه و دیو بچکل اخکر لگاو نو هغه زی به وینځو چې کم ځای کې اخکر لگاولې دا پر هر به وینځو خپل او دوباره به او داس نه کاو دا بالکل صحیح اثر دی. بل اثر د سالم بن عبد الله د عبد الله بن عمر زوی د عمر سو ابن سید انه كان يخرج من انفه ادم دردا پوز نبوینا وتلا حتى تختزب اصابعه غته به ټول رنگ شي او بیا به منځ کو ولا يتوضا او دس به نه کاو. یو مومن مسلمان د پاره یو د درې اثار د صحابه کافی وي چې صحیح سندن او یا یو روایت ولا کافی چې په مسله کې یو حدیث یو صحیح او د الله د رسول نه نقلی او په مسله باندې دالی وضاحت وکي چې په وینه باندې او دس نه ماتيږي یا یو بل مسله باندې نو مسلمان له دا خبره کافی ده. دې ته ضرورت نشي سره ډیر دلایل په یو مسله باندې ذکر کوي په خطبو کې دا دلایل نه ذکر کوي خلکو ته اشاره کوي خدا مسله ډیر ته پوسل کېږي زمنګ نه او په دې میډیا باندې ډیر تیز روانه ده او خلکو له ډیر دلایل و چې بده او دس ماتيږي او دا له حدیث چې دا ټول بیا او دس منځونه کې ځکه موږ د بعضو اثار او وضاحت وکړو او دا ټکه زمن کې یاد کوي اهل الحديث چې د الله په توفیق بکاو مسله عمل کوي یا بکاو مسله رد کوي نو هغه د څلور او پنځو طرفونو کتري د الله په توفیق سره اهل الحديث د الله په توفیق ټیک د زمنګ علم کمزور ده په خپل ځای ده او چې اهل الحديث په منبر باندې یا په یو جلسه کې یا په اجتماع کې یو عمل کوي دا غو باخده کتلې او په دلایل سره ثابت رسول دلایل نه ګوري چې اول عملو کې بیا ول دلایل ګوري د الله په توفیق هغه کتلې په کتابونو کې او خیل واستلې دا او د سندونو ملکتلې د جان پرتال نه رسته ال حدیث په مسله عمل کوي نو دا د دعوم مليانو په شان سطحي مسله نه چې ال حدیث په وینا او داس نه ماتيږي دا نور وای ماتيږي او دغه دلایل نشته د نه ده اهل الحديث الله په توفیق چې کوم مسله کې دا دعوو کې چې دا د سدا نو پدې الله په توفیق هغه یو درزن نه زیات دلایل کتلی د صحابه آثار به کتلی د مذاهب اربعو فتوی په غیبه د کتلی د اهل علم تحقیقات کتلی د حدیث شروحات کتلی دا غینه پس دا فیصله کړي نو دا د جذباتي فیصله نه چلے حدیث یې کې ول چې بوینه او دسنه ماتيږي ورنه دا په ګیرټو باندې نخلاصي جزره ټول دلایل را پرکم او د صحابه تمام دلایل ویم دا ډیر دلایل په دې مسله باندې